قطر په ټولو ګلف کنټریز کې یو ډیر وړوکی ملک دی کوم چې صرف په 11571 فوټه کې خور شوی دی په کوم ځکه چې په دې پیر د فیفا ورلد کپ 2022 میچونه هم شروع دي د قطر خاص خبره دا ده چې په قطر کې د غربت شرح 0% ده د دې وجه د قطر کم آبادی او د تیلو کوی دي فلحال قطر د فیفا 2022 د هوست کولو د وجنه ډیر زیات په چرچه کې دی او ولی بنوي اخر قطر د فیفا ورلد کپ 2022 د لپاره هر هفته تقریبا 500 میلیون ډالر خرج کوي نو راځي ملګرو وستاسو توایو چې قطر دومره خرچه په کم شیزونو باندې کړی دا قطر د شاته لس کالونه د دنیا بهترین او ښکلي سټیډیمز جوړ کړی دي په کم کې چې التماما سټیډیم 974 او مشهور الجنوب سټیډیم هم شامل دي او سداسي نور سټیډیمز هم جوړ کړی دي کم چې په خپل ځان کې ډیر خاص دي او هغه سټیډیمز دادي نمبر 5 الجنوب سټیډیم د قطر ډیر مشهور سټیډیم دی د دې سټیډیم افتتاح په 16 مئی 2019 باندې شوی و دا سټیډیم د قطر د کیپټل دوحه نه صرف 22 کیلومتره لري دی او په الوکرا ښار کې موجود دی دا سټیډیم یو عراقي برټش آرکیټیکټ زها حدید د AECOM کمپنی سره په شراکت باندې جوړ کړی وو الجنوب سټیډیم د پوسټ ماډرنست او د نیو فیوچرز ډیزاین په ذهن کې خو دی او جوړ کړی وو د کم شکل چې د یو کشتۍ د ډیزاین په شان جوړ کړی دی د دې ناشنا انداز د وجنه په دې سټیډیم کې ناستو خلکو ته داسې ښکاریږي چې لکه هغه په یو شپ کې ناستي په دې الجنوب سټیډیم کې د پلینګ ګراوند نه علاوه شاپینګ مالز ریسټورنټس سویمینګ پولز او ویډینګ هالز هم دي دې سټیډیم ته الوکرا سټیډیم هم ویل کیږي په الجنوب سټیډیم کې 40,000 خلک کې نسته شي او په دې سټیډیم کې به د فیفا ورلد کپ 2022 و میچونه هم کیږي نمبر 4 التماما سټیډیم د قطر په التماما ټاون کې لوکیټډ دی کوم چې د کیپټل دوحه نه صرف 12 کیلومتر لري دی د التماما سټیډیم افتتاح په 22 اکتوبر 2021 باندې شوی و د سټیډیم ته په یو ځای باندې 30,000 خلک راتلی شي او د میچ نه مزه اخیستی شي دا سټیډیم د یو پبلک پارک په منځ کې پوره په 50,000 سکویر میټر په سپیس کې جوړ شوی دی ملګرو که تاسو خبر شوي نو حیران به پاتې شئ دا سټیډیم د اسلامیک ټوپۍ نه انسپایر شوی او جوړ کړی دی اسلامي ټوپۍ په ایشیا یورپ او په میډل ایسټ کې ډیره مشهوره ده که تاسو دا سټیډیم د لپاسې نه نو دا به تاسو ته په اصل کې د یوې ټوپۍ په شان په نظر راځي په دې سټیډیم کې په ناستو خلکو باندې لپاسه شیډ کم چې هغه د ګرمۍ نه بچ ساتي او نور خو لا پرېږده د دې ګراوند ګراس سپیشلی د سویټزرلینډ نه راغوښتی و التماما سټیډیم د اسلامک او د قطر کلچر د خو یو پرفیکټ اگزامپل دی د دې نه علاوه د دې سټیډیم نوم د التماما ټری نه انسپایر شوی او ایښودی و کوم چې په خاص طور باندې په التماما ریجن کې موندل کیږي نمبر 3 ایجوکیشن سټی سټیډیم د قطر په الریان ښار کې موجود دی کوم چې د دوحه نه صرف 7 کیلومتر لري دی دا سټیډیم د قطر فاونډیشن په ایجوکیشن سټی کې جوړ شوی دی په کوم ځای کې ډېری یونیورسيټیانې د اول نه موجود دي په ایجوکیشن سټی سټیډیم کې 30,000 خلک کېناستی شي د ایجوکیشن سټی سټیډیم شیپ د لپاسې نه د یو ډایمنډ په شان په نظر راځي نو ځکه خو دې سټیډیم ته د ډایمنډ ان د ډیزرټ هم ویل کیږي د دې سټیډیم د ټولو نه حیرانتیا والا کوالټي دا ده چې د دې د اوټر وال کلر د نور د رڼا سره خپل کلر هم بدلوي کوم چې په ډیزرټ کې واقعي د هیرې په شان چمک کوي په نظر راځي د دې دا فیچر د لیدو سره دیتا ډایمنډ ان د ډیزرټ ویل بالکل هم غلط نه دي په دې سټیډیم کې به د فیفا ورلد کپ 2022 اته میچونه کیږي نمبر 2 لوسیل آیکانک سټیډیم د قطر د کیپټل دوحه نه صرف 23 کیلومتر لري دی د دې سټیډیم سیټینګ کیپیسټي 80,000 ده دا د قطر د ټول نه زیات ښکلی او غټ سټیډیم منل کیږي ملګرو که تاسو خبر شوي نو حیران به پاتې شئ چې د لوسیل سټیډیم ډیزاین د قطر د سپیشل هینډکرافټ بال یعنی د جام نه انسپایر شوی او جوړ کړی دی د دې سټیډیم چت اتوماتیکلی کولاویدی هم شي د کم نرستو چې دا سټیډیم واقعي یو غټ شان جام په نظر راځي د دې سټیډیم د ټولو نه خاص خبره دا ده چې دا سټیډیم په پوره طریقه باندې په سولر انرژي باندې چلیږي او نور خو لا پرېږده د دې دا سنهرا کلر خو د ورځې ښه چمک کوي خو د شپې په وخت کې دا ګولډن کلر والا سټیډیم د یو غټ جګنونه کم نه ښکاریږي په دې سټیډیم کې به د فیفا ورلد کپ 2022 ټوټل 10 میچونه کیږي په کم کې چې فائنل میچ هم شامل دی نمبر 1 سټیډیم 974 د قطر د کیپټل د دوحه رس ابو عبود ریجن کې لوکیټډ دی دا سټیډیم د قطر پورټ ته ډیر نږدې جوړ دی دا سټیډیم 974 په 30 نومبر 2021 باندې اوپن شوی و دې سټیډیم ته د دنیا د ټولو نه جدا او یونیک سټیډیم ویل غلط نه وي ولې چې دا سټیډیم په خپل ځان کې ډیر خاص دی راځئ ملګرو تاسو ته د دې سټیډیم د خاص خبرو په باره کې وایو ملګرو تاسو که خبر شوي نو حیران بشئ چې دا سټیډیم په پوره طریقه سره ریسایکلیبل دی یعنې دا سټیډیم د یو ځای نه بل ځای ته وړی کیږي په اصل کې دا سټیډیم د 974 شیپینګ کنټینر نه جوړ شوی دی او کنه دا بالکل رښتیا دي د دې قسمه سټیډیم کانسپټ پینویک ایریبیرن آرکیټیکټ ډیزاین کړی و د سټیډیم 974 د سیټینګ کیپیسټي 40,000
شاندار ده. په دې سټیډیم کې پارټیکولرلی سلور رنګه کنټینر استعمال شوی دي. په بلو کلر کنټینرز کې پور سټایل او ریسټورانټ جوړ شوی دي. یلو کلر د باتروم لپاره ده او په بلیک کلر کنټینرز کې منځونه کیږي. د کوانسیډنس خبره ده چې د قطر انټرنیشنل ډایلینګ کوډ هم 974 ده. د دې نه علاوه گرین کلر کنټینرز د میډیکل ایمرجنسي لپاره یوز کړی شوی دی. په دې سټیډیم کې به د فیفا ورلد کپ 2 میچونه کیږي او د ټولو نه ښه خبره خدا ده چې د ورلد کپ د ټولو میچونو د ختمېدو نه بعد به دا سټیډیم په پوره طریقه سره ختم کړی شي او په بل ځای کې به بیا دوباره جوړیږي. ملګرو که دا ویډیو تاسو خوښ شوی نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.